علي بابا او څلوېښت غلو. یو وخت په یو لرې هېواد کې یو غریب سړی اوسېدو چې علي بابا نومېدو. علي بابا له خپلې مېرمنې سره ژوند کوو. هغه هره ورځ ځنګل ته تلو، لرګي به یې راټولول او بیا به یې په بازار کې خرڅول. یوه ورځ کله چې علي بابا لرګي راټولول، ناڅاپه یې ولیدل چې 40 غره د آسونو سره د یو ځنګل لویې تیږې خواته روان دي. هغه ژر د یوې ونې شاته پټ شو او د هغو حرکات یې وڅارل. د غلو مشر چې یو تور او دستر یې درلود، د تیږې مخې ته ودرېد، خپل لاسونه یې پورته کړل او په لوی غږ یې وویل: سیم سیم پرانیزه. ناڅاپه لویه تیږه دوه ځای شوه او یو پټ غار ښکاره شو چې د سرو زرو، سپینو زرو، قیمتي کاڼو او خزانو څخه ډک و. غله دننه لاړل او لږ ساعت وروسته بیرته راووتل. هغوی وویل: سیم سیم بند شه، او تیږه بیرته بنده شوه. کله چې غله لاړل، علي بابا ورو ورو مخې ته راغی. جادويي کلمه یې تکرار کړه او غار خلاص شو. هغه چې دننه لاړ د خزانو په لیدو حیران شو. یوازې یو څو سکې راواخیستې او ژر تر ژره له غاره راووتل، تر څو هیڅوک پرې خبر نشي. علي بابا یو مالداره خو لالچي ورور قاسم درلود. کله چې قاسم د خزانې قصه واورېده، محسود شو او علي بابا یې مجبور کړو چې د خزانې راز ورته ووایي. بله ورځ قاسم ژر تر ژره غار ته لاړ او جادويي کلمه یې تکرار کړه او دننه لاړ. خو د دې پر ځای چې هغه لږه خزانه واخلي، ډېر لالچ یې وکړه او خپلې بوجۍ د سرو زرو او جواهراتو څخه ډک کړل. خو ناڅاپه هغه جادويي کلمه یې هېره کړه. هغه هڅه وکړه چې مختلفې کلمې ووایي، خو تیږه نه خلاصېده. هماغه وخت غله راله او قاسم یې وموند، او کله چې پوه شول چې راز یې افشا شوی، هغه یې وواژه. غله چې اوس شکمن شوي، پرېکړه یې وکړه چې معلوم کړي چې بل څوک د دوی د غار راز پیژني. د غلو مشر د سوداګر په بڼه د علي بابا کور ته لاړ. لوی د تیلو ډبې راوړي، خو د خرې ډبې دننه یو غل پټ دی. خو د علي بابا هوښیارې نوکرې دا پلان واورېد. د شپې هغې جوش شوي تیل د خرې ډبې دننه واچول او ټول غله یې ووژل. خو کله چې د غلو مشر هڅه وکړه چې علي بابا ووژني، خو نوکر یې هغه وواژه او خپل مالک یې وژغوره. کله چې غله له منځه لاړو، علي بابا خوندي شو. هغه نوکرې ته د هغې د زړورتیا انعام ورکړو او وروسته نوکرې د علي بابا د زوی سره واده وکړو. علي بابا اوس د ټولې خزانې مالک و. هوښیارانه وکارول او د غریبانو خلکو مرسته یې وکړه او په خوشحاله او په آرامه یې ژوند وکړو. ښه ملګرو، نو ویډیو تر دې ځای وه. که ویډیو مو خوښه شوي، یو لایک ضرور ورکړئ او زموږ د یوټیوب چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې. بلې ویډیو پورې ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.